زه ډاکټر یاسر اسکزی صدر وایډي بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو مشر یم. تیر 2 هفتو له مخه په ډیوټي دوران ما کې د کورونا علامات راغلي وو. د هغه بعده ما خپل د کورونا ټسټ وکړ. کورونا ټسټ مثبت راتګ بعد ما په کور کې ځان جلا کړ، ایسولیټ مې کړ. کوم څه علامات وو په هغه کې تبه، بدن درد، د خولې خوند خرابېده، دا علامات وو. ما خپل علاج، خپل دوایانې شروع کړلې، کور کې ځان جلا کړ، خوراک سیسټم هر څه مې جلا کړی وو. د هغه بعد الحمدلله اوس زما علامات ډېر کم شول او ورځ 2 ورځې بعد به زه خپل ټسټ وکړم او امید دی چې زما ټسټ منفي راشي تاکې زه خپل کار دوباره په هسپتالو کې شروع کړم. کورونا ناجوړي په بلوچستان کې انتهایی تیزي سره پیدا شوې ده. تر اوسه کم از کم 5800 کسان په کوټه کې په بلوچستان کې شاوخوا په سیمو کې دا مثبت ټسټونه راغلي دي او پریشانی خبره ده چې په اوس چې کم ټسټونه کېږي په هغه کې 40% ټسټ مثبت را روان دي او ډېر تیزي سره د ناجوړي نه صرف ناجوړي ډېرېږي، د دې سره په هسپتالو کې د داخلېدو او سیریس مریضان هم ډېر سوي دي او په دې کې مرګونه هم زیاته ورځ په ورځ مرګونه هم زیاتېږي. کم از کم 200-250 زموږ ډاکټران په دې کې متاثر شوي دي. دغه رقم 1.5 پیرامیډکس او نرسان متاثر شوي دي. دغه ناجوړي عوام دي سیریسه واخلي. زموږ په هسپتالو کې اوس ځای کمېده شو سوی دی، ډاکټران کمېده شو سوي دي. په دا حواله کې عوام دي کم از کم دا احتیاطي تدابیر کم چې ډاکټران ورښیي، لاس مینځل، ماسک اغوستل او د خلکو سره روغبړ نه کول، یو بل څه سماجي فاصلې چې څه لرې کښېنستل، د کم از کم 6 فوټه فاصله باندې کښېنستل، دا کم احتیاطي تدابیر دي. په دې ضروري عمل وکړي چې دا ناجوړي څه کنټرول کړي او په موږ هسپتالو باندې بوج هم څه کم شي. موږ ډاکټران ډېر متاثره شوي هم دي. هغه بعد هم موږ دا فیصله کړې ده چې هسپتالو کې ډاکټران کمې بعده زه خپله 2 ورځې بعد خپل ټسټ کوم. انشاءالله چې کوم منفي راشي زه خپله به اول ځان په کورونا واډو کې به اکسټرا ډیوټیانې کوم او خپل والنټیر په تور باندې زه ځوانان ډاکټر مشر په تور زما سره نور ځوانان ډاکټران چې کوم دي دا اگر دا شي ته تیار دي چې عوامي مشکلات کم دي هغه کمول دپاره خپل ډیوټیان څخه زیاته به ډیوټي کوي او د خلکو خدمت کوي. خو زموږ د خلکو ته دا خواست دی، دا مرسته ځینې غواړو چې د حکومتي احکامات باندې د ډاکټرانو احکامات باندې کم چې احتیاطي تدابیر دي په هغه دې عمل وکړي چې د ځان او خپل کور او خپل دوستان داسې دي د کورونا څخه بچاو کړي. د حکومت څخه زموږ غوښتنې چې کم دي په هغه کې د څه زموږ کمزوریانې شته. په هسپتالو کې زموږ څه آلات کم دي، کټس کمي او کم چې د ټسټونه چې کم کېږي هغه باعثي څه زیاته شي. څو ټایم پورې دا کارونه کېږي موږ کم از کم خپل ځان پورې خپل کورو پورې دا احتیاط کم از کم جاري وساتو چې کم څه کم خلک په دا ناجوړي سره متاثره شي.